ګنې مې خپل ته مې بلها زړه د یارانو کېږي. په دغه شعرونو باندې رفیق الوت صاحب ته خواست دی چې راشي او موږ سره خپل مختصر کلام شریک کړي. رفیق الوت صاحب وصال مومن صاحب دې تیار اوسي. ډاکټر صاحب په اجازه باندې غزل نه وړاندې څو شعرونه چې ورګورې نو مرمخې شي عین مات انوارات دې د فطرت شي په جبین مات دا پاړونه دې د لب و هسې زیب کا لکه خاص چې د مګسو شي ګبین مات ستا د مخ په خراسان یې حملې وکړې ستا د مخ په خراسان یې حملې وکړې رب دې کړي ستا د زلفانو تموجین مات چې اترنګ دې پورغوي باندې جوړ شو سور سیلاب میں شو د زړه پتا ترین مات غزل دی چې اعتراض جرم دی په دې خلقو تنقید ګناه ده اعتراض جرم دی په دې خلقو تنقید ګناه ده عقیدتونه دي او هر قسمه تردید ګناه ده دلته خاموش پاتې کېدی واجب عذاب دی د حق غوښتنه په دې سیمه کې شدید ګناه ده او ته دلته خاموش پاتې کېدی واجب عذاب دی د حق غوښتنه په دې سیمه کې شدید ګناه ده ته بشر دوست یې زه له تا نه هم ورزیات یم پسې زما په خیال کې خو په هر زنده سر برید ګناه ده ته بشر دوست یې زه له تا نه هم ورزیات یم پسې زما په خیال کې خو په هر زنده سر برید ګناه ده او د خدای بندیانو له خپل ځانه هم نفرت پکار دی د خدای بندیانو له خپل ځانه هم نفرت پکار دی محبتونه خو د دې دور جدید ګناه ده او څوک پکې غوث دی څوک قطب څوک ابدال دی د وخت پیر صاحب بادشاه دی که ګناه ده د مرید ګناه ده څوک پکې غوث دی څوک قطب څوک ابدال دی د وخت پیر صاحب بادشاه دی که ګناه ده د مرید ګناه ده تا ته کاته خدا منمه چې ګناه ګناه ده او تا ته نه کاته خو نوره هم مزید ګناه ده تا ته کاته خو دا منمه چې ګناه ګناه ده او تا ته نه کاته خو نوره هم مزید ګناه ده ما چاته مه ګوره بیا مه ګوره بیا مه ګوره ښه قاتل نظر به دې کړي بل الوت شهید ګناه ده مننه الوت صاحب.